بسم الله الرحمن الرحیم. د تحصیلي نصاب ریاست یوازې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې نه بلکې د ټول هیواد او د ټول نظام په کچه د یو مهم او د ملا د تیر حیثیت لرونکی ریاست دی. دا ریاست عموما د تحصیلي نصابونو د بیاکتنې پراختیا او د تدوین وظیفه او مسؤلیت پر غاړه لري. د دې ریاست کاري استقامتونه یا برخې په عموم کې درې برخې دي چې موږ په دغه لنډ وخت کې د دې یو کال په دورانیه کې ترسره کړي دي. یوه برخه د کار دا و چې موږ مسلکي کمیټې د نصاب ملي کمیسیون او د کلسترونو د دایرولو لپاره سیستم، پالیسیانې، قانوني مبنا، طرز العملونه او لوایح جوړ کړي دي. ځکه کار د نصاب باید په قانوني او په هغه اصولي شکل باندې پر مخ ولاړ شي چې په دې برخه کې موږ توانېدلي یو د فوق لیسانس او لیسانس دواړو برخو لپاره طرحې چمتو کو او د اسلامي امارت د کابینې لخوا هغه طرحې تصویب شوي هم دي. همداراز موږ په دې برخه کې د مسلکي کمیټو د کلسترونو او ملي نصاب لپاره جلا جلا طرز العملونه او لوایح ترتیب کړي او چمتو کړي مو دي چې دا هم د نصاب د هغه اصولي او قانوني پرمختګ سره مرسته کوي. بله برخه د دې ریاست هغه د کاري برخه ده. یوه کاري برخه هغه زموږ د لیسانس برخه ده چې په دې کې موږ هغه د ټولنې هغه اړتیاوې او ضرورتو ته په کتو سره د نیازسنجۍ په رڼا کې موږ پر بعضې نصابو باندې په دې لنډ وخت کې ډېر کار ترسره سوی دی. د مثال په توګه موږ د ثقافت په برخه کې چې مخکې ثقافت مضامین او هغه کریډټونه یې کم وه، ثقافت د محصلینو هغه معنوي برخه، معنوي او مادي برخه دواړه په بر کې نیسي. یعنې یو محصل هغه که د انجینرۍ یا د طب یا د زراعت محصل وي، که هغه د حقوقو او یا د بل یو ټولنیزې رشتې محصل وي، هغه شی چې هغه د اسلام هغه مادي او معنوي شتمني ده د هغو په اړه باید معلومات ولري. په دې برخه کې موږ هغه د ثقافت برخه غني کړې ده. بله مهمه خبره دا ده چې ثقافت یوازې دیني مضامین نه دي بلکې د اسلام هغه ټول سیاسي، اقتصادي، اعتقادي، عبادتي هغه نظامونه چې هغه د یو په اسلامي ټولنه کې پلي کیږي دغه په اړه باندې یو کافي او اکاډمیک معلومات دي. په دې برخه کې موږ د شرایطو په نصاب باندې کار کړی دی. همداراز د طب په برخه کې په نصابونو باندې کار شوی دی، طب معالجوي او شپږ طبي رشتو باندې کار شوی دی چې هغه صحت عامه، نرسنګ، ستوماتولوژي. همداراز په ساینسي برخو باندې کار شوی دی لکه کیمیا، فزیک، بیولوژي. همدا ډول د لیسانس په برخه کې موږ د وترنري او فارمسي علومو په نصاب باندې کار ترسره شوی دی. د کمپیوټر ساینس په برخه کې په نصاب باندې کار شوی دی. په مجموع کې موږ په دې لنډ وخت کې توانېدلي یو چې د لیسانس نصابونه بیاکتنه او پراختیا ترسره سي او هغه کار یې تکمیل سي. همداراز موږ دومه برخه د کاري هغه د فوق لیسانس برخه ده چې په دې برخه کې موږ تقریبا په دې لنډ وخت کې توانېدلي یو چې 15 برنامې د ماسترۍ او دکتورا په کچه باندې پر هغو باندې کار وسي، تدوین او کار یې تکمیل سي. موږ پر څلورو برخو باندې کار کړی: شرایط، طب، زراعت او انجینري. د شرایطو په برخه کې د اسلامي اقتصاد او بانکوالۍ یوه برنامه د ماسترۍ او یوه برنامه د دکتورا کار یې تکمیل شوی دی. همداراز د فقه او قانون ماسترۍ او دکتورا نصاب تکمیل شوی دی. همدا ډول د قضا او سیاست شرعي په برخه کې یوه برنامه د ماسترۍ او بله برنامه د دکتورا د نصاب کار یې ترسره شوی دی. او همداراز په دې برخه کې د فوق لیسانس په برخه کې البته موږ د طب په برخه کې یوه د صحت عامې دکتورا هغه نصاب یې تکمیل شوی دی. نرسنګ، همدا ډول د مایکروبیولوژي او طبي لابراتوار په برخه کې د ماسترۍ نصابونه ترتیب شوي او تکمیل شوي دي. او بله ماسترۍ د حیواناتو د تولید او تغذیې ماسترۍ برنامه هغه نصاب یې تکمیل شوی او ترسره شوی دی. همداراز د انجینرۍ په برخه کې د فوق لیسانس په نصابو باندې کار شوی دی چې یوه برنامه د دکتورا په کچه د سټرکچر انجینرۍ په برخه کې نصاب تکمیل شوی دی. همداراز د صنعتي ماشینونو د ماسترۍ نصاب یې تکمیل شوی دی. او همداراز د انجینرۍ په برخه کې د جیولوژي او د معدنو د مدیریت د ماسترۍ برنامې نصاب تکمیل شوی دی.
نو دا هغه د فوق لیسانس تقریبا چې 15 برنامې دي 15 نصابونه دي په دې باندې کار ترسره شوی دی او تکمیل شوی دی. بله برخه د کار هغه زموږ د نصاب د ملي کمیسیون برخه ده چې هغه وخت په وخت باندې د پوهنتونونو څخه کوم نصابونه چې جوړ شوي دي دوی کار ورباندې کړی دی. موږ د کمیسیونونو له لارې په هغو باندې د هغو محتوایي او شکلي کار بیا ارزوو، هغه کتل کیږي او که کومه مشوره یا په مفرداتو کې څه نقصان او هغه وي دا هم په ګوته کیږي او دوی ته ویل کیږي چې دا تاسیس شي. نو په مجموع کې موږ په دې لنډ وخت کې د یو کال په دورانیه کې هغه د نصاب د قانوني مبنا او سیستم او طرز العملونه، په بله برخه د فوق لیسانس نصابونه، د لیسانس نصابونه او د کمیسیونونو د لارې د پوهنتونونو هغه نصابونه چې باید وکتل شي دا کتل شوي دي او دا کارونه یې ترسره شوي دي.